نن تاسو ګورئ علي وزیر د پښتنو په منځ کې دی، په جګه شمله سره ناست دی، په جګ سر سره ناست دی، په ویاړ سره ناست دی، او هغه جرنیل صاحب د دې ملک تښتېدلی دی، 15 اربه ډالر یې غلا کړي دي، نن یې دلته نوم نښان نشته. نو عزیزانو موږ هغه وخت هم دا خبره کوله چې کله علي وزیر په زندان کې و، موږ به دا خبره کوله چې د دې جرنیل صاحب سره که د دې ملک سیکورټي فورسز ولاړ دي، د دې ملک ټول عدالتونه یرغمال کړي دي، د دلته پر ټوله میډیا باندې خپل کنټرول راوستلی دی، د دې ملک ټوله کرنسي په خپل انډر کې اخیستې ده، او د سره که اصلي او توپکان دي، خو د علي وزیر تر شا پښتون قام ولاړ دی، شکست په دغه جرنیل خوري، او نن د شکست خوړلی دی، غورځېدلی دی. د علي وزیر بیانیه او د پښتون تاپوز بیانیه ګټلې ده، په جګ سر باندې ناست دی، هرکلی ورته وایو. او عزیزانو تاسو ټول خبر یاست د نن د دې جلسې دویم اړخ دا هم دی چې دلته یو وار بیا پر پښتونخوا وطن باندې یو ډالري جنگ مسلط کول غواړي د دې ملک استخباراتي ادارې او دغه د کرایې فوجان. نو عزیزانو لکه څنګه چې دلته 20 کاله مخکې لوبه وکړله په مختلفو نامو باندې، په مختلفو اپریشنو باندې 3 اربه ډالر یې وګټل او په نتیجه کې 70,000 پښتانه وژلي دي. نن دغه قوتونه یو وار بیا غواړي چې دلته پر پښتونخوا وطن باندې ډالري جنگ مسلطه کړي. دلته د دنیا د یو دوو انټرنیشنل قوتو جنگ دی، د چاینا او د امریکې، دوی په مابینځ کې هغه طرف ته هم لکۍ شوروي، دې طرف ته هم لکۍ شوروي، د هغه طرف هم ډالر اخلي، د دې طرف هم ډالر اخلي، او په دې ډالرو باندې پنجاب آبادوي، یا به د دې ملک جرنیلان په یوروپ او په استرالیا کې جزیرې او پلازې په اخلي. خدا وطن به د وینو سره مخامخ کوي، دلته به د اور لمبې بلوي، دلته به پښتانه پکې سوځي. خو عزیزانو موږ دا ورته وایو چې دا لوبه اوس تاسو به نه کامیابه کیږي. اوس دلته پښتون قام داسې رابر موندلی دی لکه ملي مشر منظور احمد پښتون، او داسې تحریک لري لکه پښتون تاپوز مومنټ. دا خوب به اوس د چا نسي پوره. اوس به دلته پښتانه کور په کور ګرځي، دا د علم، دا د فکر، دا د شعور، دا د سوچ درس به خپروي، او ټولو پښتنو ته به دا وایي چې خپل د وطن دفاع به کوو، دا ډالري لوبه به موږ دلته نه هیله کوو. عزیزانو موږ د دې خلکو څخه دا پوښتنه کوو چې دلته 15 کاله مخکې د شیعه او د سني پر نامه باندې په عربونو ډالر وګټل، د شیعه پر نامه باندې د ایران څخه ډالر اخیستل، د سني پر نامه د عربو څخه ډالر اخیستل، او دلته زموږ په پښتونخوا وطن کې په کوټه ښار کې په زراو خلک مړه کړل، هزارګان یې مړه کړل، پښتانه یې مړه کړل، بلوڅان یې مړه کړل. خو وړمه ورځ به تاسو لیدلې وي د سعودي عرب او د ایران روغه وسوله په مابینځ کې چاینا ثالث ولو. نو اوس موږ د دې څخه دا پوښتنه کوو چې هغه په زراو هزارګان، هغه په زراو پښتانه، هغه په زراو بلوڅان چې د شیعه او د سني پر نامه باندې تا د کوټې په ښار کې وژل او په ټوله پښتونخوا وطن کې دې بدامني جوړه کړې وه، د دې حساب به ستا پلار راوړي که به ستا نیکه راوړي چې تا روغه وکړله، بس هر څه خلاص ول. موږ به دا خلک راټینګوو، دا پوښتنه به ځینې کوو چې تا دلته در پرونه پورې د هر مسجد څخه فتواوې ورکولې، د هر چوکه څخه دې فتواوې ورکولې، دلته به دې بدامني راوړې وله، ټول پښتونخوا وطن دې په ویر لړلی ولو. نن بیا تا دونې په اسانه روغه وکړله، بس هیڅ هم نسته. ولې دا خو بلوڅان ول، یا پښتانه ول، یا هزارګان مړه سول، د دې حساب به نه وي، د دې حساب به کېږي. پی ټي ایم به کوي، ملي مشر منظور احمد پښتون به کوي، یو قاتل به نه بخښل کېږي، د هر سړی به د قانون په کچېره کې درو، د دې سره به حساب کوو. عزیزانو دلته تاسو وینئ خیبر پښتونخوا اوس په جنوبي پښتونخوا کې دا لوبه روانه کړې ده، په لورلای کې، په چمن کې، په نوره جنوبي پښتونخوا کې کالجانو ته کاغذان ورکړي دي چې دلته به زنانې تعلیم نه کوي. په کم قانون باندې، په کم دلیل باندې، په کم منطق باندې ته دا کوم بیا یې کومې خواته؟ نن 21مه صدۍ ده،
دا چاینا اوس مصنوعي لمر او سپوږمۍ جوړ کړي دي په ډېر نږدې وخت کې به تجربه وسي دا نږدې دوبۍ چې د عربو وطن دی د مسلمانانو وطن دی اوس یې داسې ټکنالوژي جوړه کړې ده چې کوم وخت د دوی مرضي سي باران وروي چې چیرې مرضي سي هلته باران وروي داسې کیمیکلز داسې سیستم یې جوړ کړی دی او ته په نن دا 21مه صدۍ کې زما قوم هغه د ډبرې دور ته بیایې چې نن هم په افغانستان کې خلک د 2 وختو ډوډۍ نسي پیدا کولی خلک د 2 وختو ډوډۍ دپاره خپل پښتورګي خرڅوي خپل بچان خرڅوي بیا چې هلته حکمران صاحب ناست دی هغه ورته وایي تاسو واښه وخورئ دا ستاسو انسانیت دی دغه دور ته موږ رسوئ نو عزیزانو موږ خپل وطن دا دور ته کتن نه پرېږدو موږ به سیاست کوو پښتون ملتپاله سیاست به کوو تر ابده به د دې لوبو سره اوځو چې 40 کاله موږ په افغانستان کې یو بل سره ووژل 40 لکه افغانان شهیدان سول او نن هم چې هلته زموږ کم خلک ناست دي چې دلته د پنجاب په اشارو باندې هر عمل کوي هغه نن هلته ناست دي وایي موږ 40 ممالکو ته ماته ورکړله له موږ سره د الله نصرت را سره و نو موږ دا ورته وایو چې درواغ به نه وایې دا کام به نه خطا باسې ستا سره د جرنل پیز او د عیسی نصرت در سره و د الله نصرت تا سره کتن نه و در سره په دې دوکه باندې به زموږ کام تر ابده نه خطا باسې او موږ تاسو ته وایو چې دا تاسو د افغانستان د حکمرانۍ دعوه کوئ په ټول نظام کې داسې یو سړی لرئ چې هغه موږ ته خالي دا راوښیي چې دا وخت په افغانستان کې څو ژبې ویل کېږي د افغانستان جغرافیه څو ده افغانستان کې څومره معدنیات دي په افغانستان کې څومره قومونه وسیږي په دا هیڅ هم نه دي خبر بس یوازې ناست دي ګای د دې ځوان بېشتان ور پرې کړي ګای پر مکتب پابندي ولګوي ګای به وایي دا زنانه به تعلیم کوي ګای وایي نه به کوي دا ډرامې شروع کړي دي نو موږ خپل وطن کتن دې ته ناوله کوو د هغه وطن دفاع به هم دلته دا پښتانه کوي دا غورځنګ به کوي د دې وطن دفاع به هم دغه غورځنګ به کوي دا ځوانان به کوي د هر ناروا عمل مخه به نیسو عزیزانو دلته دا اوس په جنوبي پښتونخوا بالخصوص په چمن ښار کې او په ارد ګرد علاقو کې تاسو بیا ورځ پر سوشل میډیا وینئ غلاوې شروع سوي دي خلک شکوي د خلکو څخه موټرسایکلان اخلي خلک وژني او بیا دلته زموږ انتظامیه زموږ سیول پولیس زموږ لیویز دې له چې زموږ ملګري ورسي دوی ورته وایي چې تاسو موږ ته شواهد راکئ تاسو یې موږ ته د دې ټکانې راوښیاست او هغه ورځ په چمن کې ځوانانو خپله توپکان راخیستي ول چې موږ په خپله د غلو څخه ځان ژغورو خپل وطن ژغورو زه دې ځوانانو ته وایم دا خپل قوم ته وایم دا خپل ولس ته وایم چې عزیزانو دا عمل به نه کوو موږ که واقعي خپل وطن ژغورو اول به د دې وطن ذمواره تر غاړه نیسو چې تنخوا ته اخلې مراعات ته اخلې دا ذمواري ستا د ماته به امن راکوې که امن نسې راکولی اول دې دا ډي سي دا تحصیلدار دا د ښار سکیورټي ادارو ذمواره خلک دوی د استعفا ورکړي بیا به موږ خپل وطن ژغورو چې دوی ناست دي تنخوا اخلي دا ذمواري د ده ده دا عمل به نه کوو دا زموږ په وطن کې موږ په خپله سره اخته کوي سهار به په هل کلي کې ځوانان سره مورچی د یو علاقې د بل علاقې خلک به نه سره پرېږدي دا چې کم یووالی غورځنګ راوستلی دی پښتون تاپوز مومنټ چې پښتانه یې سره وتړل پښتانه یې سره یو کړل دا د دوی سره نه برداشتېږي دوی اوس په دې اربو باندې پښتانه بیا سره تقسیموي چې ځوانانو به توپکان راخیستي زه به خپل کلي ته د هغه کلي سړی نه پرېږدم هغه کلي والا به د بل کلي سړی نه پرېږدي دا عمل به نه کوو عزیزانو سیاست به کوو دا ډي سي دا ای سي دا ټول ذمواره خلک به تنګوو به تر غاړه به نیسو مظاهرې به ورته کوو چې تنخوا اخلې ټیکسیز اخلې زه تا ته ټیکس در کوم ستا ذمواري د ما ته به امن راکوې که امن نسې راکولی استعفا پیش که بیا زه پو زما وطن پو نو د دې سره به عزیزانو ډېر احتیاط کوو نور ستاسو په منځ کې رکاوټ نه جوړېږم مجلس به مشران درته کوي خو عزیزانو یو وار بیا د ځان لخوا د ټول تنظیم لخوا د جنوبي پښتونخوا د ټول تنظیم د ټولو ولسوالیانو د ټولو ملګرو بالخصوص د بوري د ضلعي کمیټۍ او د دوی د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم شپه ورځ ډېر زیات همت وکړئ ډېره زیاته منظمه جلسه مې وکړله او دا یوه خبره مشرانو ته کوم چې عزیزانو د بوري ښار ته به تاسو د نورو ښارو په نظر نه ګورئ د کراچۍ د ښار 15 لکه د پښتنو آبادي ده
د پېښور اویا لکه د پښتنو آبادي ده ډېرې غټې آبادي دي دا د 3 لکه آبادۍ ښار دی او دومرې ولسونه راوتلي دي افرین درته وایم د 3 لکو په آبادي کې تاسو د په دواړو لاسو سلام کوم په آخر کې ټول پښتونخوا وطن زنده‌باد تنظیم زنده‌باد بورۍ زنده‌باد ډېره مننه ډېره مننه اوس تر دې له مخه چې زه راوغواړم هغه ته یو شعر ډالۍ کوم چې